د فلم په شروع کې موږ ډاکوان ګورو چې په ګاډي کې ناست وي او د پولیس نه ځان بچ کوي او په سنسان روډ باندې مخکې سفر کوي. دوی کې یو ملګری ډېر زیات زخمي وي او هغې نه ډېره زیاته وینه هم تللې وي او حالت یې ډېر زیات خراب وي. دوی غواړي چې دا هغه هسپتال ته ویوړي، خو په کومه لاره چې هغوی روان وي په دغه لاره باندې بالکل هم هسپتال نه وي. خو اچانک د په ګاډي څخه څه ولګي او ټیر یې ډز کړي او اوس دغه خلک مخکې حرکت نشي کولی او د دې ملګری چې کوم زخمي وي هغه په ورو ورو باندې سختېږي. خو دوی د سیند نه لرې نه یو کور وګوري کوم نه چې څه لوګی راخیږي. دوی هغه ملګری په کښتۍ کې واچوي، ځان پسې راکاږي او هغه کور ته لاړ شي. خو دغه کور ته چې کله راورسي دوی ته پته ولګي چې دا پخوا یو غټه کلا وه، خو دغه کلا په دیوالونو باندې د اوسو ښکرې ځوړندې وي. دوی دغه کلا غټې غټې دروازې کولاووي او مخکې راځي، خو دوی په دلته کې ډېر زیات قبرونه هم ګوري او په دغه کلا کې ډېر زیات واړه واړه کورونه هم وي. او دوی هغه کور ته راشي کوم چې دوی وختي د سیند نه وکتو چې هلته نه لوګی راختو. په دغه ملګرو کې پوینټ نوم یو کس لاندې په دغه کور کې ګرځېږي او دلته کې یو کچن یو غټه کمره وګوري او په دغه کوټه کې ډېر زیات عکسونه وي. خو دې نه پیدا چې دا نور شیونه هم وګوري د دې هغه ملګری نور هم په تکلیف کې شي. خو کله چې دوی دواړه بره روخیږي دا هلته کې وګوري چې یو جنۍ راغلې ده او د دې جنۍ نوم چیلسي وي. خو کله چې دا پوینټ بره راشي هغه دې جنۍ ته ووایي چې ودرېږه، خو دغه جنۍ ویریږي او دا یو ټوپک راونیسي او دې ته یې ونیسي. خو دا درې واړه ملګرو سره تومانچې وي او دې ته یې ونیسي او دغه شانتې دې جنۍ نه خپله ټوپک واخلي. په دغه ټایم باندې چیلسي او دوه خویندې نور هم بهر ته راشي او پوینټ ورته ووایي چې زموږ مدد وکړئ. خو دا درې جنکۍ د دې مدد نشي کولی ولې چې دوی اوسه پورې دغه کلي نه بهر ته نه وي وتي او دوی د دنیا د ټي وي، انټرنیټ او موبایل نه بالکل هم بې خبره وي. دوی صرف دومره کولی شي چې دغه درې کسان په خپل کور کې د اوسېدلو اجازه ورکولی شي. پوینټ او د هغې ورور دا زخمي کس اوچت کړي او یو کوټې ته یې ویسي، خو په دغه کوټې کې پیل نه هم یو زخمي کس موجود وي. چیلسي په مختلفو طریقو باندې د دغه هلک علاج شروع کړي. د دغه زخمي کس په خېټه کې یو غټ سوری وي. چیلسي چې کله تپوس وکړي نو پوینټ ورته وایي چې موږ د پولیسو نه تښتېدو، خو زموږ دغه ملګری په څه طریقه باندې پولیسو زخمي کو. وسره چیلسي پوینټ ته وایي چې زه اوسه پورې دغه کلي نه بهر ته نه یم وتی او ورته وایي چې زه غواړم چې دغه کلي نه بهر ته وځم او ټوله دنیا وګورم. او بیا چیلسي پوینټ ته وایي چې ته لاړ شه او روټۍ وخوره او ورته وایي چې دغه کس ماته پرېږده چې زه د دې په جسم باندې ټانکې وکړمه. پوینټ د دغه ځای نه لاړ شي، خو بیا موږ چیلسي وګورو چې دغه سړي خېټه وګنډي او ورسره د دې په خولې باندې هم ټانکې وکړي. بل سیند کې موږ له چیلسي یو خور ګورو چې هغې د پوینټ یو ملګری ځان سره یو سټور روم ته وړی وي، کوم ځای چې دوی لپاره څه توشکونه وړي. خو په دغه ځای کې دا جنۍ سړي ته وایي چې دلته کې لاندې وده شه. دا څه یو توشک نه وي بلکې دا یو چال وي په کوم باندې دا سړی کیني او لاندې یو کډې ته پرېوځي او دغه کوي له پاسه یو سر بند کړي او هلته نه دې لاړه شي. د پوینټ یو ملګری خو زخمي وي او بل ملګری ورته په دغه کوي کې لاندې بند کړی وي. بل سین کې موږ پوینټ او د هغې ورور ګورو چې په ټیبل باندې ناست وي او د چیلسي درېیمې خویندې سره هغوی ډېرې زیاتې خبرې کوي. خو دغه جنۍ دې څه جواب نه ورکوي او دلته کې چیلسي راشي او دوی ته وایي چې زما دغه خور خبرې نشي کولی ولې چې دا یوه ګونګۍ ده. خو کومه غوښه چې دوی ته مخامخ ایښولې وي هغه ډېر زیاته سخته وي او پوینټ یې نه تپوس وکړي چې د آخر دا کوم جانور غوښه ده. خو د دغه سوال هم دوی جواب ورنه کړي. د پوینټ ورور ورته وایي چې زه دغه خوراک وړم او خپل زخمي ملګري ته ورځمه. خو چیلسي ورته وایي چې نه ته اوس مه ورځه، هغه اوس لږ غونډه کې آرام کوي. د دوی هغه څلورم ملګری هم غیب وي. خو د پوینټ ورور چې کله دغه ملګري ته راشي نو دا وګوري چې دې خوله چا ګنډلې ده او په زړه کې ورته یو چاقو ورمنډلی وي او ورسره له هغې د مرۍ نه هم ډېره زیاته وینه لاندې بهیږي او دغه کس اوس مړ شوی وي. پوینټ هم چې کله دغه ټوله کیسه وګوري هغه هم ډېر زیات ویریږي او چېرته کې چې پوینټ وي دلته کې یو غټ ځانور راشي او په دې باندې غوسې کوي. پوینټ د خپل جیب نه یو غټه تومانچه راوکاږي خو دلته کې دا څوک هم نه ګوري او کوم سړی چې دلته کې زخمي پروت و پوینټ یې وګوري چې هغه چا د خپو نه په زنځیرونو تړلی دی او پوینټ یې ورته بړکې راواخلي او دغه زنځیر ورته مات کړي. دا سړی ځان سره بهر ته بوځي خو دغه کس نه غوښتو چې دغه کوټې نه بهر ته لاړ شي. د دغه سړي بله خپه هم اوسه پورې په دغه زنځیر نه ګیروي خو هغه بله دا د زنځیر نه ونیسي او واپس یې هغه کوټې ته رادننه کړي او د دغه کوټې دروازه هم بنده شي. هغې نه پس د دغه سړي ډېرې زیاتې چغې د کوټې نه راځي. بل خواته کې موږ د پوینټ هغه ملګری په کوی کې ګورو او هغه یو لیټر لګوي خو هغه ځان سره نږدې انسانانو ډانچې هم ګوري او دغه ډانچو کتلو نه پس د دغه سړي حالت نور هم خراب شي.
پوینټ راځي تومانچه په لاس کې وي. چرسي ته وایي چې ما ته ووایه ما چې کوم ځناور لاندې په تخانه کې وکتو هغه څه شی و او که تا ما ته څه هم ونه ویل نو زه به تا شوټ کړم او مړه به کړم. چرسي ورته وایي که تا زه وویشتم نو تا له به څه هم میلاو نه شي. خو پوینټ ورته وایي چې لاندې په تخانه کې هغه دواړه هلکان مړه شوي دي. خو چرسي ته چې کله پته ولګي چې هغه بل سړی هم مړ شو او په خپله هم ډېره زیاته پریشانه شي. د پوینټ ورور هغه بلې جینۍ پسې ګرځېږي او سټور ته لاړ شي. چېرته کې چې دې ملګري لاندې په کړۍ کې قید کړی و او د چلسي او خور دا په خبرو کې او یو سټک راوالي او په سر ورته غوزار ورکړي او دا دلته کې بېهوشه کړي. خو کله چې دا په وش کې راشي دا وګوري چې دا چا رزمران کړی دی او د دې جسم نه چې کومه وینه را روانه وي هغې ته یې لاندې یو لوښی ایښولی وي او هغه جمع کوي. خو دلته کې موږ ته پته ولګي چې کوم سړی لاندې په زنځیرونو باندې ګیر و هغه دغه دریو جنکیانو پلار و او د دې له مرګ نه پسه چرسي راځي او د دې دپاره ډېره زیاته دوا کوي. خو دلته کې موږ یو عجیبه غوندې ډرامه ګورو چې کوم سړی مړ شوی و هغه اوس راژوندی شي او راجګ شي او داسې د خپلې لور پسې را روان وي چې داسې معلومیږي چې دغه سړی به اوس په دې باندې حمله وکړي. خو چلسي راجګه شي او یو تبرکې راوالي او د دې سر د جسم نه بالکل جدا کړي. پوینټ اوسه پورې د دې په کور کې ګرځېږي او معلومات اخلي او دا اوس یو داسې کوټې ته راشي کوم ځای کې چې ډېر زیات له ګاډو نمبر پلیټ راځوړند وي او کله چې دا وګوري دا اوس پوره په کیسه باندې پوه شي او یو کوم شی چې دوی په سړک باندې لګولی و او د دې ګاډۍ سره وجنګېدو هغه دغه جنکیانو یو چال و. دا درې جنکیانې څه په طریقه باندې د خلکو ګاډي خرابوي او بیا خپل کور ته په چل کې راولي او هلته کې مړه کوي. بل سین کې موږ هغه بلا ګورو چې هغه هلته کې اکوي ته ورغلی وي کوم ځای کې چې د پوینټ ملګری لاندې ګیر وي او دغه بلا په دې باندې حمله وکړي او په یو ساعت کې مړ کړي. بل سین کې موږ د چرسي وړه خور ګورو چې د پوینټ رور پسې راغلی وي او د پوینټ د رور یو سکیچ یعنې عکس یې جوړ کړی وي. دې جنۍ به د هر هغه کس عکس جوړولو کوم چې به د خپل کور ته راوستو مړ کولو به او دغه ټول عکسونه پهله هم پوینټ په کمره کې کتلي وو. د پوینټ رور دغه جنۍ ته وایي چې ما معاف کړه او ما دلته نه پرېږدې چې لاړ شم. خو دغه دوران کې دې جنۍ ته هغه بلا اواز راشي او دا دلته نه وتښتېږي او موږ هغه بلا وګورو چې د پوینټ رور باندې راشي او هغې نه وینه څکي او هغه مړ کوي او دا هر څه پوینټ په خپلو سترګو باندې ګوري کوم چې خپل ورور پسې ګرځېدو دغه کوټې ته راغلی وي. خو دې نه پهله چې دغه بلا په پوینټ باندې هم حمله وکړي پوینټ په خپلو تومانچې باندې دې باندې ډېرې زیاتې ډزې کوي. په دغه ځای کې موږ پیل ځل د دغه بلا شکل وګورو. دا اصل کې یو دمخور و چې د انسانانو نه به یې وینه څکله او څنګه چې دغه بلا دلته نه لاړ شي پوینټ خپل رور لاندې راکوز کړي. خو په دغه دوران کې د چرسي وړه خور په لاس کې ورته برګې وي او رامنډه کړي او په دوی باندې حمله وکړي. دې جنۍ غوښتو چې د پوینټ رور په دغه تبرګي باندې ووي او مړې کړي خو پوینټ دا ونیسي او ډېره لرې لاندې لاړه کړي او دغه شان د دې جنۍ په خېټه کې یوه سریه لاړه شي او دغه جنۍ په دلته کې ځان مړ کړي. پوینټ خپل رور اوچت کړي او د چلسي اصل کور ته ورسره شي. پوینټ یو شی وګوري چې د رور شکل اوس بالکل سپین شوی وي. پوینټ ته یوه خبره پته ولګي چې دلته کې کوم ادمخور دی هغه پخوانه د انسانانو وینې څکي او کله پورې چې دغه ادمخور یې نه وي مړ کړی دا به دلته نه ځي. اصل کې پوینټ خو یو ډاکو و او دې سره ډېره زیاته اسلحه په جیب کې وي او دغه ادمخور مړ کولو لپاره دا تیاري شروع کړي او په خپله اسلحه کې دا ډېرې زیاتې ګولۍ دننه ورچوي. پوینټ په دغه کار کې مصروفه وي او په دغه دوران کې د چلسي خور او هغه په خپله کې راشي. دوی اوس هم غوښتو چې د پوینټ هغه رور مړ کړي او دا د تومانچه وخي او ځان یې لرې کړي او څه پوینټ دا هم وایي چې ستاسو وړه خور هغه ما مړه کړه. خو کله چې دې دواړه واوري دې ډېرې زیاته حیرانه شي. چلسي راشي او پوینټ ته وایي چې ته به اوس خپل رور مړ کړې کینې لږ ساعت پس به ستا د رور نه هم یو ادمخور جوړ شي او هغې به ما مړ کړي او که ته غواړې ته خپل رور ژوندی سوځولی هم شي او یا یو چاقو راواله او دا په زړه باندې ووهه یا ورته مری کړ چې څه هم کې خو په زر تر زره دا کس مړ کړه. چلسي دلته کې خپله کیسه کوي چې کله موږ رومانیې نه دلته کې راغو او دغه سریخور په دوی کې ننوتو او ځان یې پټ کړو او دغه ادمخور د نور انسانانو بچ کولو او ځکه خو موږ ټول عمر په دغه کیلې کې تیر کو او موږ دغه ادمخور ته په وخت باندې روټۍ ورکوو او په دغه وجه باندې دغه ادمخور بهر ته ښار ته نه تللی. خو کله چې دې ته خوراک به نه میلاوېدو دا راجي شو زموږ د کیلې ټول خلک یې مړه کړو او کم قبرونه چې ته بهر ته ګورې دغه ټول خلک په دغه کیلې کې به اوسېدو او دغه ټول خلک دې ادمخور مړه کړي دي. صرف موږ درې خویندې او زموږ پلار ژوندی پاتې شو ځکه خو به موږ بهر نه خلک راوستو او دغه بلا ته به مړ کولو چې هغه دغه کیلې نه بهر ته ونیسي او په ښار کې تباهي جوړه نه کړي. خو که چېرې د ښار یو کس یې وخورو نو هغه کس به ټول ښار ته دغه جراثیم ورخور کړي او دغه شاندې به دا ټول ملک به د بلاګانو نه ډک شي.
خو پوینټ ته و چې دغه دومره غټه کیسه نه راځي چې دغه بلا په منډه مړه کو. خو چلسي ورته و چې ته څه سوچ کې موږ په دغه بلا باندې د مرګ ټرې نه ده کړې. ډېر خلکو په دې باندې ټرې کړې چې دغه بلا مړه کو. خو دغه خبرو په دوران کې د پوینټ هغه ورور بلا شي او راجګه شي او په خپل ورور باندې هم حمله وکړي. خو چلسي او خور منډه کوي او تبرګې راولي او دا مړ کوي. خو دا هلک راپاڅېږي او له چلسي خور هم وخوري. پوینټ چې کله د ټوله کیسه وګوري هغه یو سریه راولي او د خپل ورور په خېټه کې ورمنډي او په موقع باندې دا مړ کي. خو که چېرې پوینټ دغه کار نه کولو هغې به دغه ټولو خلکو نه بلاګانې جوړې کړې وې. د چلسي بله خور مړه کېږي خو هغه اوس هم خپلې خور ته وایي چې زه به دغه بلا مړه کولو کې به ستاسو مدد کوم. د چلسي خور وایي یو پلان جوړ کړئ او ما دغه بلا ته ور پرېږدئ او کله چې هغه ما پسې راشي نو تاسو دواړه راپاڅئ او هغه مړ کوئ. چلسي خپله خور هغه لاندې کوهي ته بوځي کوم ځای کې چې به دغه بلا راتله او ډېر زیات خلک به یې مړه کولو. خو کله چې دغه بلا د وینې بوی وګوري دا دې پسې راشي. پوینټ او چلسي بیا شاته نه راشي او دغه بلا ته دیکه ورکړي او په دغه کوهي کې لاندې ورلاړه کړي او په منډه کې د دغه کوهي له پاسه هغه سر بند کړي. دغه بلا لاندې بیزي وي او له چلسي هغه خور خوري. خو د بره نه بیا پوینټ په دغه ګیټ کې وړه وړه سوري کوي او لاندې پټرول ورلاړه کړي او دغه کوهي ته لاندې کې اور ورلاړه کړي او دغه شانې دغه دمخور اوس مړ شي او چلسي خپله ذمهواري پوره کړي او دغه کیلې نه بهر ته لاړه شي او دنیا ته ور روانه شي او د خپلې کیلې دروازې ټولې کلاوي کړي او دغه کیلې نه بهر ته وتو ولوي. خو دا وګوري چې پوینټ په مټې باندې هغه بلا خوړلې وي. یعنې اوس لږ ساعت پس پوینټ نه به هم یوه بلا جوړه شي او چلسي به اوس دغه کس به هم مړ کوي. دغې لپاره چلسي یو ځل بیا د خپلې کیلې دروازې بندې کړي